السلام علیکم ملګرو. مینوالو، نن ما تاسو ته د ممتاز اورکزی صاحب کتاب زه په چاک پروت یم. دا هم په خپل ځان یو خپل باچا دی. باچا داسې چې نه د چا نه ویره کوي، نه د چا نه اندېښنه کوي، ډېر زبردست جوور سوچ لري. لږ لږ ملته جلته د غني خان یو سوری دی. زه یم بده به نه وي چې ما داسې وویل، خو سوچ یې د غني خان غونده کې جوور سوچ لري او په فلسفو کې هم ډوب دی. زه په چاک پروت یم. دا کتاب که چا نه وي لوستی نو دا وګورئ. د دې نه به د ده د شخصیت حدونه تاسو ته معلوم شي. دی وایي چې په دې مې څه کار چې په کوم لورې امکانه خیژم، په دې مې څه کار چې په کوم لورې امکانه خیژم، خو نیمه شپه ده د فریاد غوندې له ځانه خیژم. جون قیامت رنګه شو او زه یم په دې انتظار، جون قیامت رنګه شو او زه یم په دې انتظار، چې لکه ټکې به زه هم له دې قرآنه خیژم. او وایي ماته اتا درنښت به دومره بې باوره ویڅه، ماته اتا درنښت به دومره بې باوره ویڅه، اخر په کوم جواز به دومره سپک له میزانه خیژم. او وایي ما په سپرلو کې لړلي یا خانه ګوره کنه، ما په سپرلو کې لړلي یا خانه ګوره کنه، یوه معنه شغلې شغلې یم له خزانه خیژم. او آخري مقطع ده وایي چې ممتازه یو ځل خو به دا سماعتونه سکونډم، ممتازه یو ځل خو به دا سماعتونه سکونډم، لکه د سوخت د غږ به داسې ناګهانه خیژم. ډیره مننه، ډیره مینه، احترام ستاسو لپاره د اورېدو، او امید لرم چې ستاسو به هم خوښ شوی. ما ته اجازت راکړئ. د الله په امان.